مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د خندق د محاصرې په ورځو کې یوه ورځ ټولو مشرکانو یو ځایي هجوم پر خندق وروړي او غواړي چې تر خندق ور واوړي، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د خندق په دفاع داسې مشغوله وه چې حتی د مازدیګر لمونځ ځینې قضا سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نو ادا کړی. اوس ماښام د مازدیګر لمونځ د ډېر مشغولتیا په سبب قضا سوی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه چې لمونځ ځینې پاته سوی و. پس له اودس تازه کولو یې اول د مازدیګر لمونځ په جماعت ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. او دا د قضایي لمانځه طریقه ده. که د یو چا څخه لمونځ قضا سو نو به تر هغه بل وروستنی لمانځه د مخه اول د قضا سوي لمانځه قضا راګرځوي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو سره اول د مازدیګر لمونځ ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په قضا کېدو ډېر خفه سو، تر داسې اندازې چې مشرکانو ته یې شرا وکړه. تاسې ته معلومه ده چې رسول الرحمه صلی الله علیه وسلم هیڅ کله و چاته شرا نه کول مگر په دغه ورځ یې و مشرکانو ته شرا وکړه. امام بخاری د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل: الله جل جلاله دې د دې کورونه او د دې قبرونه د اور ورډک کړي چې موږ یې تر لمر لوېدو پورې د مازدیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په مسند کې راغلي دي چې مشرکانو په خپل حملو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن د لمانځه څخه مشغوله کړي او بیا یې ټول یو ځای ادا کړه. امام نووي رحمه الله د دغه احادیثو د تطبیق د پاره وایي چې د خندق محاصره یو ورځ نه بلکې څو ورځې و. نو په ځینو ورځو کې هغه څه پیښه شوې ده او په ځینو ورځو کې دغه څه. او دغه ځای څخه مشتره معلومیږي چې د مشرکانو دغه کوشش چې تر خندق ور واوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیری او د مشرکانو منع کول څو ورځې سوي دي. مګر دا چې د دوه لشکرو په مابین کې خندق حائل او جلا کوونکی وو، نو مخ په مخ او خنړی جنگ نه دی پیښ شوی، فقط د غش وشتل کېده او دغه د غش په وشتلو کې د دواړو طرفو څخه فقط د ګوتو پشمیر څو نفر وژل شوي دي چې شپږ د مسلمانانو څخه و او 10 نفر د مشرکانو څخه و.
چې د مشرکانو په جمله کې 2 نفره په توره وژل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې محاصره ډیره شدیده او ډیره دوامداره ده. نو یې داسې اراده وکړه چې دغه ډلې سره ماتې او متفرقې کړي. دغه مقصد د پاره د غطفان و مشرانو ته چې عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف نفر ولېږل. یوازې غطفان د کفارو په لشکر کې 4000 نفر درلوده، یعنی تقریبا د کفارو نیم لشکر د غطفان څخه جوړ و. نو کچيري هغه بیرته ولاړ سي لکه د کفارو نیم لشکر چې ولاړ سي او په کفارو کې به اتفاقی جوړیږي. نو دغه د غطفان او مشرانو ته نفر ورغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې ستاسو سره وویني. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په لیدلو او ملاقات کولو راضي شو. اوس نو عیینه ابن حسن د نورو 4 نفرو مشرانو سره د مسلمانانو وځای ته ورغله او د کفارو په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د بیرته تګ په باره کې خبرې کوي چې تاسو ولاړ سئ موږ او قریش سره پریږدي. هغه ویل شدي موږ بیرته ځو مګر دغه رجوع په مقابل کې موږ ته چی راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د مدینه منورې د میوه سره محصه درکو. هغه ویل یا د یو کال د پاره به د ټوله مدینه میوه راکوي، یو کال به د مدینه ټول حاصلات موږ وي. نو موږ بیرته ځو. غطفان په هده چې دلته زموږ اوسېدل فائدہ نه کوي. مسلمانان په خندق ساتل شوی دي او موږ اصلا د غنیمتو د پاره راغلی یو. نو کداغه غنیمتونه مفت او بل جنگ په لاس راسي دا خو ډیر شکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د یو کال د میوه درېمه حصہ درکوم او تاسو بځئ. هغه ویل یا بحث روان وو. څو په اخر کې د نتیجې ته ورسېده چې د مدینه منورې د یو کال نیمه میوه به دوی تور کوي او دوی بځي. د احزاب څخه به جلا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیینه پر دغه اتفاق وسو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار یې قبول کړي، ځکه میوه د انصارو د باغو او د هغو ملک دي. کله انصارو نه وخښه بیا نو اتفاق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه راوغشتل چې دغه 2 نفره د انصار مشران وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیینه په حضور و دوی ته حال وای او وی فرمایل د دې د پاره چې دغه د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم. نو می د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینه منورې د یو کال نیمه میوه به و دوی ته ورکوو او دوی به دغه احزاب پریږدي او ځبه. تاسو څه وایاست؟ انصار وویل یا رسول الله کداغه وحی وي د الله جل جلاله د طرفه په دغه سره امر سوی وي پر سر او سترګو مقبول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا وحی ندی. بیا انصار وویل یا رسول الله په دغه کار کې ستا میل او رغبت ستا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا بلکې دا جنگ او حیله ده، زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم. انصار ویل یا رسول الله کدا فیصله د وحی په واسطه وي موږ پر سر او سترګو منو. که وحی نه وي ستا میل او غوښتنه دغه سوي بیا هم موږ ستا رضا او خوشي غواړو. او کچیر دا د جنگ او حیله موضوع وي نو یا رسول الله په والله دغه کسانو یعنی غطفان هغه هم ناست او دا خبره اوري. نو ویل موږ او دغه قوم پر شرک وو او د بوتانو عبادت مکاوه، خو دوی دا طمع نه درلوده چې د مدینه منورې یو دانه خرما هم وخوري بل مهمانی یا پرانیولو. اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام سره مکرم کړو او په تاسو سره معزز کړو، اوس و دوی ته زموږ مالونه ورکو په والله بل شی بنکو ور بل توري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی رائے خوښ کړه او ویل کوم وخت چې ما ولید چې ټول عرب تاسو د ویلندې څخه ولي
نو دا داسې یو کار وو چې ما ستاسو دپاره کاوه. او بیا یې وعیینه ته مخ ور واړاوه، ویل یا عیینه تا واورېده؟ اتفاق نسته. عیینه په تعجب کې سو چې دا عجبه قوم دی، دا خلق محاصره دي او د هر طرفه پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دی. نو پوسو چې دا قوم په اسانۍ سره نه تسلیمیږي. اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق و نسوه، عیینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړی او د هغو سره پاتې سو. د کفارو د طرفه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم د خندق څخه همیشه دفاع کوي. د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یو طرف دي، د خندق د یو سره تر بل سره تګ او راتګ کوي او هر وخت چې کفار تر خندق د اوښتلو کوشش کوي دوی نه پریږدي، په غوښه ولي، په ډبره ولي. دا پیره همیشه او پرله پسې د بل خوا لوږه او غریبی ده. که څوک ډیر ستړي سي دا ولاړ سي چې یو سره حت وکي او نور نفر یې پر ځای ودرېږي او دفاع کوي. ورور تاسو راسي دغه حالت پر خپل ځان فرض کړئ. مثلا موږ 300 نفر د ولې پر یو طرف ولاړو او د ولې پر هغه بل طرف زموږ دشمن چې 10,000 نفر دي راته ولاړ دي. کوشش کوي چې تر ولې راواوړي او موږ ووژني، خو موږ یې ورا اوښتلو ته نه پریږدو. نو څونه به ستړي او څونه به زغلو او تر کومه وخته به دفاع کوو. ورونو تاسو د مسلمانانو خاصتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لږ وسنجوي او دغه کار یو ورځ نو. مشرکان په فکر کې دي چې څنګه تر دغه خندق ورتیر سي. کفارو ته بیل دي څخه چې یو دغه دوه کارو وکي بل لار نه ده پات. هغه دا چې یا به د بنی قریظه يهود د دوی سره کومک کوي، د هغو د لارې به مشرکین مدینه منورې ته داخليږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر دغه خندق ورواوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3,000 نفر دي دا په شروع کې، او د قریشو سره 10,000 نفر لشکر ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر دي د شمال و طرف ته چې هلته خندق دی ولاړ وي، څوک دې نه پریږدي چې تر خندق ورواوړي. ځکه دا امکان شته چې ځینې مشرکان دي مسلمانان په بل منطقه کې مشغوله کی او ځینې نور دي تر خندق ورواوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې ټول د خندق ساتنه کوي او د کفارو درا اوشتلو مخ نسی. هلته ابو سفیان فکر وهي چې څه باید وکړي، خو د ځان د پاره آسان لار دا وبلل چې د بنی قریظه يهود کومک ورسره وکړي. کداغه يهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي د ابو سفیان مشکل حل شو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه و يهود ته نفر ورلېږل چې لکه څنګه چې معاهد کړی دی خپل طرف ساتي، او په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولې و چې کوم فرق او تغییر خو نه دی پکښ راغلی. او د مسلمانانو هغه ضعیفه کسان چې په مدینه منوره کې پاتې و لکه ښځې، کوچنیان، سپینږیري او ضعیفه خلک، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راټول کړي و او په داخل کې د مدینه منورې د هغو د حفاظت لپاره په یو قلا کې سره یو ځای کړي و. ځکه که په پاشلو او متفرقه کورو کې وي دا امکان شته چې څوک د حمله پر وکړي، خاصتا چې نر ټوله دلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو د مسلمانانو ښځې او کوچنیان ټوله په یو قلا کې وساتل شو. نر څوک نه دی ورسره بل هغه سپینجرو ضعیفو خلقو، هغه چې نه جنگ کولای شي نه د خندق ساتنه. چې په دغه ضعیفو خلقو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر چې په دغه وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر وکړي چې د مدینه منورې د يهودو سره د خبرو د پاره شلار داده چې په خپل يهود خبري ورسره وکړي، چې مقصد یې هغه د بنی نظیر يهود و چې د مدینه منورې څخه لږ مدبخ کې استلسوي و او اوس د ابو سفیان سره په دغه لشکر کې موجود دي. لکه مخکې چې مدرته وویل چې دغه احزاب هم دغه د بنی نظیر يهودو سره راټول کړي و. نو ابو سفیان د بنی نظیر د يهودو مشر او رئیس
حیی ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس دی او د مشرکانو سره په دغه لشکر کې ملګری دی، د دې د پاره انتخاب کوي چې دی ولاړ سي او د بني قریظه د یهودو سره خبري وکړي او هغه په دې راضي کې چې د مشرکانو لشکر ته لار ورکړي چې مدینه منورې ته داخل سي. حیی ابن اخطب د بني نظیر د یهودو لوی مجرم، لکه هغه شامار چې په خپل غار کې پر لاوړي او په دې انتظار وو چې کله به خپل زهر د مسلمانانو په بدنو کې توی کې په ډېر شوق د بني قریظه د یهودو د کورو پر طرف ورهیسو. څو د کعب ابن اسد القرظی چې د بني قریظه د یهودو مشر او رئیس وو وقلاته ورسېدی. کعب ابن اسد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دا عهد لیکلی او امضا کړی دی چې کچيري د علیه الصلاۃ والسلام د یو چا سره جنگ وو د بني قریظه یهود به د علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانانو کومک کوي، چې دا بیان مو په تفصیل سره مخکې درته کړی دی. اوس حیی ابن اخطب دغه کعب ابن اسد دروازه ور وټکول. کعب چې پوسو چې حیی ابن اخطب دی ول دروازه مور خلاصوي، زه خبري نور سره کوم. حیی ناره ور وهي وای زه ستاسو څخه شي نه غواړم، فقط د غزما خبري واوره. کعب ویل نه غواړم چې خبري دي هم واورم. حیی بیا هم ناره ور وهي. کعب پوهیږي چې د مقصد څه دی، پوهیږي چې لار غواړي، مګر کعب دغه غدر او خیانت د نتیجې څخه بیریږي. خو حیی ابن اخطب ورته ټینګ دی وای ته زما خبري واوره، خبري را سره وکه، بیا چې ستا خوښ وي هغه کار وکه. کعب وای نه ستا خبري اورم نه زه خبري در سره کوم، بیریږم چې زما آخر او نتیجه به هم داسې سي لکه ستا چې د مدینه منورې څخه وېستل شوی. ورونو اوس به دغه يهودو د رواج او اصطلاح په باره کې یو څه معلومات درکم. هغه دا چې دوی لکه عرب په فصیحه عربیه خبري کوله، د عربو لباس اغوستي، ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تیر کړی و. ژبه یې عربي و، که څه هم سوریانی زده و خو خبرې په عربي کوله. د عربو پر قسم اشعار ویل، عادات او رسومات د عربو. نو حیی ابن اخطب د پیغور پر قسم ورته ویل دا چې ته زما سره خبرې نه کوې، داغه سبب دا دی چې ته بخیل یې، ته بیریږې چې زبستا هغه یو ګوله ډوډۍ درڅخه وخورم چې تا د ځان لپاره ایښې ده. دغه پیغور پر کعب تاثیر وکړي، ځکه دوی هم لکه عرب پیغور نه قبلاوه. ولرای ولی دا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حیی قلات وردنه وتی او ول زه غواړم چې د بني قریظه د نورو مشرانو سره هم ووینم. خیر هغه نور مشران هم راټول شو. که څه هم کعب دغه اجتماع نه غوښته، مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړ. حیی ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښینستی او ویل یا کعب ما عزت او شرف درته راوړی دی، د قریشو مشران او سرداران می درته راوستلی دي، غطفان او د هغو سرداران می درته راوستلی دي، بنو سلیم او د هغو رئیسان می درته راوستلی دي. دغه سي د عربو نور قبيله وريادوي او وایي لزر فوج او لشکر می درته راوستلی دي. دغه ټول زما سره عهد او وعده کړی دي چې تر هغو به نځي چې محمد او د هغه ملګری ختم نکي. محمد څه فائدہ درسوي؟ دغه قبيلو ته وګوري. کعب ابن اسد ورته ویل والله ما ته دي ابدي ذلت راوستلی دي، داسې اوریزي دي راوستلی دي چې اوبه توي سوي دي، پاغه کې تالند او برېښنا وسته او وبنه لري. وای حق یا حیی ما او د غزما حال سره پرېږده، ما د محمد څخه بیل صدق او وفا بل شي نه دی لیدلی. مګر حیی نور هم کعب د شپشتو پر درخت خېجاوه ترڅو چې په الله سره یدا عهد او وعده ور سره وکړه. ویل که قریش او غطفان لاړه او په محمد یې څه ونه کړه، زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره ستا په قلا کې پاتې کېږم او هر څه چې تا ته پېښېده ما ته دې هم هغه را پېښ شي. خو اوس دغه موقع د لاسه مور کوه، دغه خبرې ورته کوي څو هغه هم موافقه ور سره وکړه او هغه عهد او وعده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د يهودو په مابین کې و هغه یې ماته کړ. دغه عهد او وعده پر یو ورقه نوشته شوی و. يهود ور ولاړ سو، هغه کاغذ یې څیرې کړ
او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملی ډول سره هغه عهدونه مات کړي چې په دې ډول سره د بني قریظه يهود د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري شو. ورونو الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا، یعنی خامخا د مؤمنانو سره په عداوت او دشمنی کې تر ټولو خلقو يهود ډېر سخت او شدید وي، او هغه کسان به شدید وي چې مشرکان دي. نو د مسلمانانو اشد دشمنان اول يهود او بیا مشرکان سو. د يهودو دشمنی د اسلام او مسلمانانو سره همیشه او ابدي ده. زموږ او د يهودو ابدي دشمنی په کتاب الله سره ثابته ده. او کنن ورځ یو څوک دا فکر کوي چې يهود او د هغو د لاس آله نصارا د مسلمانانو دوستان دي، هغه څوک یا منافق د دوی د جملې څخه دی یا احمق دی. الله جل جلاله دوی زموږ دشمنان بللي دي او دغه کسان یې دوستان بولي. خیر، يهودو د خپل عادت سره سم خپل عهد او میثاق مات کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې په يهودو کې غیر عادي حرکتونه لیدل کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات درلوده چې حالات به ورته راوړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسو چې يهود غیر طبيعي حرکتونه کوي، ځانونه وجنګ ته تیاروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده چې دغه دوه د انصارو مشران و، او عبد الله ابن رواحه او خوات ابن جبیر و يهود ته ورولېږل. ویل بلارسي وګوري چې دغه خبر چې دغه قوم په باره کې ماته را رسېدلې دي صحیح دی کیا کپوس واس چې يهود پر خپل عهد ولاړ دي. نو دا خبره پښکارا وکړي او ټول مسلمانان په خبر کړي چې خلق ثابته پاتې سي. یعنی دغه 3000 نفر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دي مطمئن سي، او کې وعده ماته کړې و نو ځخ ملري، صرف ماته یو اشاره وکړي زه پوهېږم. اوس چې دغه دوه نفر د انصارو مشران د هغه دوه نفرو په ملګرتیا د بني قریظه و يهودو ته ورغله، د خبرو غوښتنه یې وکړه، غواړي چې خبرې ورسره وکړي. مګر د بني قریظه مشرانو د خبرو په عوض کې شکنځل او بدویل کول. دغه نفر ورته وویل هغه عهد چې ستاسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې وو. يهود ویل رسول الله څوک دی؟ زموږ او محمد په مابین کې نه عهد سته نه عقد. پښکارا ویل چې دوی عهد او وعده مات کړی دي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ و دوی ته په بدویلو شروع وکړه. مګر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ منع کاوه او ویل یا سعد هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تشکنځلو او بدویلو لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خلیه خبرې نه دي بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کوم وخت چې هلته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځنې وکړه چې څه خبر وو؟ دوی ویل یا رسول الله عضل او قاره. فقط دا یو اشاره و چې يهودو غدر وکړي. کستاسي په یاد وي موږ مخکې دغه دوه قبيلو قصه د ماء رجيع په نامه سره درته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس یا شپږ نفر اصحاب کرام یې په غدر او خیانت سره شهیدان کړ. هغه چې عاصم او خبیب پکښ و، سره د دې چې جوار یې هم ور کړی وو او خیانت یې وکړ. نو کوم وخت چې دوی ویل عضل او قاره یعنی غدر یا رسول الله، او دا معلومه خبره ده چې په دغه اوسنی حال کې د يهودو خیانت د مسلمانانو د پاره ډیر لوی خطر دی. ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو ورخلاص شو او د کفارو لشکرو ته لار ور الاسو. خندق به معنا مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ اواز سره وویل الله اکبر، د کامیابی زیری درکوم. ورون تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه سئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابی زیری ورکوي.
خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعده تصدیق وو. خیر نور مسلمانان نسو په چې يهودو خیانت کړی دي، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان سو چې يهود اوس هم پر هغه خپل عهد ولاړ دي. مګر د يهودو د خیانت خبر بیا هم پټ نسو پاته، خبر قرار نشریدي چې د بني قریظه يهودو عهد مات کړی دي او د جنوب شرق لار را باندې را خلاص شو. خطر اوس ډیر لوی او د دوه طرفو څخه سو. یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو لزر لشکر پروتي او په هر لحظه کې دا امکان شته چې تر خندق ورواوړي، او بل د جنوب د طرفه د بني قریظه د يهودو حمله. خیر د شمال و طرف ته خو بیا هم خندق شته، مګر د جنوب شرق و طرف ته هیڅ ساتنه نشته چې دا نو د خندق په غزا کې د مسلمانانو د پاره تر ټولو حالات سخترین او مشکل ترین حالت وو، خاصتا چې د مسلمانانو شذ او کوچنیان هم ودغه خائن يهودو ته نږدې او بل حفاظت دي. د مسلمانانو حالت داسې سو لکه الله عز وجل چې د سوره الاحزاب په لسم او یولسم نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي: وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یعنی کوم وخت چې د ډیری بیري څخه سترګې رډي او شخې پاتې شوې او زړونه ترستنی او حلقه پورې ورسېده او تاسو پر الله جل جلاله قسم ګمانونه وکړ. سترګې خو د دهشت او حیرت څخه رډي پاتې شوې او زړونه چنغړو ته ورسېده، یعنی په دون زور او شدت سره غورځېدل لکه د ستوني د لارې څخه چې د باندې راوځي، او قسم ګمانونه وسو چې واقعي مسلمانانو به د ځان سره ویل چې دا یو بل ډیر سخت امتحان را باندې راغلی دی، الله دې خیر راته پیښ کړي. ناقص الایمان کسانو به ویل چې دغه حالت څخه زموږ ژوند وتل ډیر سخت او مشکل دي. د منافقانو د حال پوښتنه خو مکوه چې د هغو خبرې بیا په ورستنوي آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړه شو او په سخت ریږدېدلو سره ورېږدول شو. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا کړه شو. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی دینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم مشته د قیصر او کسرا په خزانو وعده راکوي، او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې په اطمینان سره دی د قضای حاجت لپاره ولاړ شي. او ځینې بیا په عام مجلس او د خلکو په حضور دا اجازه غوښته چې خپل کورو ته ولاړ شي، او دوی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو. زموږ کورونه تر مدینه منورې د باندې دي، موږ پر بیریږو چې يهود حمله پر ونه کړي. حتی په بنو سلمہ کې هم د تیښتې اراده پیدا شوه. دلته په دغه مشکل حالت کې منافقانو په تیښته شروع وکړ. قرار خپل کورو ته ځي، هر یو پر خپل اهل او اولاد بیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پریښاوه. حتی د واقعي مسلمانانو ډیر نفر د يهودو دغه خیانت په اوریدلو وبېرېده، او ډیر صادقه مسلمانان د منافقونو دغه تیښتې تر تاثیر لاندې شو او دوی هم لاړ. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه 3,000 نفرو څخه فقط 300 نفر پاتې دي. تاسو دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بني قریظه د يهودو د خیانت په سبب د مسلمانانو ولشکر ته پیښ شو. د هغه 3,000 نفرو څخه چې خندق یې ساتي او پیره کول اوس فقط 300 نفر پاتې شو، او نور ټول خپل کورو ته ولاړه غواړي چې کورونه وساتي. اوس چې يهودو عهد مات کړي غواړي چې جنگي اقدامات او تجاوزونه وکړي، نو هغه اول شی چې د هغه په باره کې فکر وکړي هغه داو چې ویل تر ټولو د مخه به د مسلمانانو شذ او کوچنیان واخ، ځکه دوی خبر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د نن په مدینه منوره کې شذ او کوچنیان په یو قلا کې پرې ایښي دي او مسلمانان د باندې خندق ساتي. نو يهود ویل وبګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شذ او کوچنیانو د ساتنې لپاره کم جنگي خلق او پیره پرې ایښي دي کیا کې څوک نه و پرې ایښي،
فقط ښځې او کوچنیان وه حمله به پر وکړو او دا به زموږ دپاره اول غنیمت وي چې ښځې منځیانې او هلکان مریان دي. ورونو حالات ډېر خطرناک دي. واقعا هم په قلعه کې بې له ښځو او کوچنیانو بل څوک نشته، ځکه ټول مسلمانان هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خندق ساتنه کوي. نو يهودو څو نفره جاسوسان د معلومات لپاره ولېږل چې ولاړ سي وګوري چې په قلعه کې د ساتنې لپاره څوک شته که یا. دغه نفر نږدې و قلعه ته ورغله، ویلې ده چې په قلعه کې ښځې دي، دې خوا ها خوا ته ځي، نر نه معلومیږي. بیا دغو نفرو د خپل مابین څخه یو نفر ور ولېږي چې ته ښه ور نږدې سه او پوره معلومات وکړه چې څوک خو به نه وي. دلته نو صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه و دغه يهودي ته متوجه شوه او اوس به قصه په خپله و صفیه رضی الله تعالی عنها ته پریږدو. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي د يهودو یو سړی مې ولیدی چې شاوخوا پر قلعه راګرځي او دا داسې وخت دی چې د بني قریظه يهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد مات کړی دی او دلته هم په قلعه کې داسې څوک نشته چې زموږ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او نور مسلمانان د دشمن مخ ته ولاړ دي. که دلته یو څوک پر موږ حمله وکړي مسلمانان د هغه خپل مشغولتیا په سبب موږ ته نشي راتلای. نو وایي وحسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورغلم چې هغه هم زموږ سره په دغه قلعه کې وو او ورته ویل یا حسان دغه يهودي لکه څنګه چې ته وینې شاوخوا پر قلعه راګرځي او په والله زه د مسلمانانو پر ناموس د يهودو د طرفه نه یم مطمئنه. که دغه يهودي و نورو يهودو ته خبر وروړي ممکن حمله را باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان هم هلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو ورکشته سه دغه سړی ووجنه. حسان ورته ویل په والله ته پوهیږي چې زه دغه کار نه یم. صفیه وایي نو مې په خپل د يهودي د وجلو اراده وکړه، د قلعه څخه مې یو لرګی را سره واخیسته او ورکشته سوم. دغه يهودي ته پټه سوم. کم وخت چې يهودي زما و برابرۍ ته راورسېدی په لرګي مې پر سر وواهه. سړی غزار سو او تر هغو مې واهه چې ومې وشي. بیرته و قلعه ته راغلم او حسان ته مې وویل چې ورسه دغه سړي سامان واخله، ما په دې سبب نه واخیستی چې دی نر و. حسان ویل زه د دغه سامان ته ضرورت نه لرم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ورغله د سړي سر یې ور پرې کړ. ورونو تاسو ښه متوجه شئ دا د ښځې ایمان، شجاعت، تدبیر او عمل وو. د سړي سر یې پرې کړ او لوړ و قلعه ته وختل. ګوري چې دغه وجل سوی نفر نور ملګری لري کیا، خو هلته څو نفر ولیده او دغه سر یې د هغو پر طرف ور وغورځاوه. هغو چې دغه سر ولیدي ول قلعه په خلقو ډکه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه صفیه رضی الله تعالی عنها دغه کار د مسلمانانو د ښځو او کوچنیانو د ساتنې سبب وګرځېدی. يهودو دا فکر وکړي چې په قلعه کې ډېر جنگي خلک شته، حال دا چې قلعه په کلي ډول د نورو څخه خالی و او دوهم واره د دغه عمل پر کولو اقدام او جرأت ونه کړي. مسلمانه ښځه دغه ایمانداره، دلاوره او با تدبیر وي، نه دا چې عمر یې په پیشن او درشن په غیبتو او لغازو تیریږي. دغه صفیه رضی الله عنها و چې خپل زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یې فارس او جنگي قهرمان تربیه کړ. زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و دیبه په یو تاریک ځای کې یوازې پریښاو، که به هغه ژړل دیبه واه خلقو به دا ملامتول چې هغه کوچنی دی او ته ظلم ورسره کوي. دیبه ویل زه داسې تربیه کوم چې فارس دین جوړ شي. د فارس څخه مقصد جنگي پهلوان او شجاع. نو رښتیا هم د زبیر څخه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه جوړ شو. صفیه داسې نه و لکه د نن ورځې ښځې چې خپل اولادونه بیریدونکي او نازولي، پاسته او نازک تربیه کوي. هیڅ کله داسې نه و. خوندو دا مسأله د تربیه مسأله ده. زه نه وایم چې د خپل اولادو سره محبت مکوي، بلکې خپل اولادونه شجاع او دلاوره تربیه کوي. تاسو نه ګوري چې د صفیه په شجاعت او دلاوري پوره قلعه وساتل شو.
تاسو فکر وکړئ کدا دغه کار ونکي نو څه پیښیږي؟ ښه خیر. هلته پر مسلمانانو محاصره ډیره سخته شوه. اوس فقط هغه 300 نفر دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې دي او د خندق څخه دفاع کوي. پر مسلمانانو ډیر فشار راغلی. کفار غواړي چې تر خندق ور واوړي او مسلمانان یې نه پریږدي، دفاع کوي. او هلته بني قریظه د جنگ د پاره ځانونه تیاروي چې د جنوب د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي. څوک نه خبر و او نه پوهیده چې دشمن به د کومه ځای څخه را باندې راسي. ځینې مسلمانان به یو وخت د ضرورتو د پوره کولو لپاره کورو ته تله، بیا به بیرته راتله. چې په دغه جمله کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو وخت کور ته ولاړ او هلته ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ولیدي چې سعد رضی الله تعالی عنہ زغره اغوسته ده، تور او سپر ور سره دي، د میدان جنگ سره دي. خو بدبختانه دغه زغره چې د اغوسته و دا صحیح زغره نه و، زړه او پر زګر سری و، زګر یې ښکاراو. سبحان الله، د مسلمان زړه دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل زه دغه سری ځای څخه پر د بیرېږم، ټول بدن یې پټ دی مګر دغه یو ځای یې ښکارا دی. او د زغری څخه مقصد دا دی چې ټول بدن په پټ وي. مګر صحابه کرام غریبان و، د نیستی په سبب یې دغه زړه زغره اغوسته و. خیر، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ بیرته خندق ته ولاړی او هلته د کفارو د طرفه غش وشتل شروع شو. د الله جل جلاله په اراده د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پر هغه لفت ځای غشي ومشتي او زخمی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غشي د نیوکشي خو د زخم څخه فواره غوندي ویني راوځي. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه ویني ودرېږي، خو ویني نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوسپنه په اور کې کښېښول چې شس رسوه، نو یې دغه زخم ورداغ کړي او دا غېدل اخري دوا ده. یعنی چې د نورو علاجو څخه انسان نا امید سي بیا نو داغ شول کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکی آخر الدواء. نو په دغه داغېدو سره وینه ودرېده، خو یو څه موده وروسته بیا د زخم خوله خلاصه شوه او بیا وینه بهېدل شروع شوه. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دی مسجد نبوي ته بوتلسي او هلته دی علاج وسی. سعد رضی الله تعالی عنہ یې مسجد ته بوتي، هلته خیمه ورته ودرول او هلته علاج کړي. او هغه څوک چې د زخمیانو علاج کاوه د انصارو څخه یو شذ و چې نوم یې رفیده و. او دا په اسلام کې هغه اوله ممرضه یا نرسه یا جراحه ده چې د زخمیانو علاج کوي. خیر، دلته په مسجد نبوي کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ علاج کیږي. امام بخاری رحمه الله روایت کوي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دلته په دغه مریضي کې و الله جل جلاله ته دعا کول او ویل به الهي تا ته معلومه ده چې ماته د هیڅ چا سره ستا په لار کې jihad کول دون ډیر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لری کړي. کچيري د قریش سره نور هم جنگ پاتې وي نو ما ژوندۍ پاتې کې چې د هغو سره ستاده لپاره جهاد وکم، او کله نور جنگ استکړی وي نو مې دغه زخم ما جوړوي او مرګ مې دغه زخم څخه کې. او د دعا په اخر کې وویل الهي تر هغو مې موجنه چې د بني قریظه په يهودو مې زړه یخ نسی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نو دلته په مسجد نبوي کې پرېږده چې د زخم علاج کیږي. هلته په خندق کې پر مسلمانانو ډیره سخته او ټینګه محاصره لګېدلې ده، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یو منځ وروسته خپل رب عز وجل ته دعا وکړه او ویل اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم،
او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه مسلمانانو ته وکتل چې د علیه الصلاۃ والسلام تر شایه المنځ کاوه او ویل والله د مځکې پر مخ بیل تاسو څخه بل داسې څوک نسته چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغو مسلمانانو شاهدی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته په خندق کې و هغه وخت د ټول مځکې پر مخ بیل دغه مسلمانانو څخه بل داسې څوک نه و چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي حتی په آسماني ادیانو کې هم خلق تغیر راوستلی وو وحدانیت بالکل نیست او نابود وو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دعا قبول کړه الله عز وجل په خپل قدرت داسې یو کار جوړ کړي چې د هغه په واسطه دشمن ذلیل سو او ډلې سره وپاشل سوه هغه داسې نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي چې اصلا د غطفان د قبیلو څخه وو او په مکه مکرمه کې اوسېدی کافر او مشرک او د کفارو ملګری وو په دغه لحظو کې الله عز وجل د هغه په زړه کې ایمان ورواچاو ورونو ښه فکر وکړئ په دغه لحظه کې چې مسلمانان په بیره خوف او محاصره کې دي شمیر یې لږ او ضعیف دي آیا د دشمن د طرفه څخه یو څوک مسلمانېږي دغه نعیم اسلام په خپل یو معجزه ده دا الهي مداخله ده مسلمانان محاصره دي په مرګ محکوم دي په هر لحظه کې دا امکان شته چې فنا کون کې حمله دي پر وسی او دوی دې ټوله ختم سي په دغه وخت کې څوک ایمان راوړي مګر دا الهي مداخله و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبل دوا نعیم ابن مسعود چې د کفارو ملګری دی او د مکه مکرمه د اشراف څخه دی په دغه وخت کې مسلمان سو د کفارو د لشکره څخه په پټه ووتی او د مسلمانانو خیمو ته ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات غوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښینستی او ویل یا رسول الله زه شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله وانك رسول الله او نعیم ویله چې زما په اسلام بیل تاسو بل هیڅوک نه دي خبر نو امر کوه څه وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا نعیم ته یو نفر یې زموږ سره په لشکر کې ستا وجود موږ نه زیاتوي موږ 300 نفر یو په تابه 300 او یو نفر کم فرق یې ونه کوي او دشمن لزر نفر دی نو کدی په واسه پوراوي چې دوی سره وپاشه او موږ د دې حمله څخه خلاص سو دغه کار وک نعیم ویل یا رسول الله دغه کار د پاره یې باید وایم یعنی د دوی د پاشلو د پاره مجبور یم چې درواغ وایم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل وی وای ځکه جنگ خطا ایستل ورونو دا معلومه ده چې درواغ ویل حرام دي مګر په جنگ کې او دغه ځایو کې د دشمن د پاشلو د پاره جائز او روا دي بلکې شکار هم دي بیانو نعیم برته کفارو ته ورغلی هلته ډېر ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې په عملي کولو یې شروع وکړ نعیم ابن مسعود د مکه مکرمه د مشهور خلقو څخه وو د قریشو د رئیسانو د حضور سړی وو او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د قبيله و ښه علایق درلوده د بني قریظه د يهودو په خوانی دوست او آشنای وو دغه يهودو تبه د جاهلیت په وختو کې هم د ملاقات او لیدنې د پاره ورتلی مقصد دا چې نعیم معروف شخص وو او د قضیه د ټولو اطراف سره معرفي او ښه مناسبات یې ورسره درلوده اوس یې د هغه خپل نقشې په عملي کولو شروع وکړه او اول یې د بني قریظه د يهودو څخه شروع وکړه د کفارو د لشکر څخه رهیسو او د بني قریظه و يهودو ته ورغلی د يهودو مشران یې سره راټول کړه ویل تاسو خو ما ښه پیژنئ چې زه څوک یم ویل هو ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څونه دښمنی لرم ویل هو ویل دا خو به هم در معلومه وي چې تاسو څونه دوست یم ویل هو صحیح ده او وایي څه پیښه ده
د ویل خبره دا ده چې قریش ستاسې په مثل نه دي. دغه شهر ستاسې شهر دی، په دغه شهر کې ستاسې مالونه دي، ستاسې اولادونه او ښځې دي. تاسې نشئ کولای چې دغه وطن پرېږدئ او بل ځای ته ولاړ شئ. او اوس قریش او غطفان د محمد او د هغه د ملګرو د جنگ لپاره راغلي دي، او تاسې هم پر محمد او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن، د هغو پر مالو، د هغو پر ښځو د قریش او غطفان کومک کوي. اوس نو که قریش او غطفان د چور او حمله موقع پیدا کړه، خو حمله به پر وکړي، او که موقع نه ورته برابره، خپل وطنو ته به ولاړ شي. تاسې او محمد به سره پرېږدي، او بیا به محمد ستاسې څخه خپل انتقام واخلي. یهود ویل نو موږ باید څه وکړو؟ نعیم ویل د قریش او غطفان په ملګرتیا تر هغو جنگ مکوئ څو ګرو یې نه مې درکړي. یهود ویل څنګه ګرو؟ نعیم ویل د قریشو څخه وغواړي چې 10 نفر خپل مشران ستاسې سره په قلا کې پرېږدي. بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پرېږدي، چې دوی دې ولاړ شي او هغه مشران دې پاتې وي. دغه نو ستاسې دپاره ضامن سو چې دوی به خامخا جنګ کوي. یهودو ویل دا ښه فکر دی. نعیم د یهودو څخه رهیس او د کفارو لښکر ته ورغلی. دلته د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړه. هغه ویل څه پیښه ده؟ نعیم ویل تاسې راټول سئ، زه به مو خبر کړم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول شو. نعیم ورته کښېنستی، ویل تاسې خو ما پیژنئ چې زه څوک یم؟ ویل هو. ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد څونه دشمن یم. ویل په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه نعیم چې د اصله مشرک وو او اوس 45 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. کدی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکانو څخه وای، نو به د مسلمانانو سره جنگ نه کولای. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد وو. نعیم ویل چې زما دوستی او آشنایی به د یهودو سره هم در معلومه وي. ویل هو، خبره څه ده؟ نعیم ویل د یهودو څخه یو ډیر بد خبر راته راغلی دی. قریش ویل څه خبر؟ نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل عهد او وعده مات کړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، نیکی د جنت ضمانت دی. عظيم إنجازا يتصاعد، إنجازا حسد د روح قید خانه ده. او علم غوره لارښود دی. أنزل الأمطار وفجر الأنهار. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو لپاره علمي خبرونه وړاندې کوي. ناتیا شارع و FM کندهار.